او د څې ترمنځ دا موږ نه کله کله ګډېږي، تېروتنه پکې کېږي، نو دا بیا ناسمه دغه ده، که په املا کې شي هم ناسمه ده. که د څې په ځای موږ سین ولیکو نو د ځینو کلمو معناوې بدلیږي. لکه څټ، څې. ها، اول خو په څې باندې څې څه شی دی؟ دغه شکل دی چې موږ یې د ح لرو، فقط پورته هم پرې 3 ټکي ور اضافه کړي دي، او دا ډېر یو دقیق کار شوی دی. هغه په دې معنا چې اول فونیم ته کتل شوي دي، ته راشه چې دا فونیم د څه شي سره نږدې دی، د کوم غږ سره نږدې دی. په غږ کې خو موږ سین سره نږدې یو، خو دا شکل چې ورته جوړ کړی دی په یو بل دغه باندې توپیر باندې، چې هغه ریښه د دواړو ترمنځ نږدې نه ده، مثلا د سین او د ح ترمنځ، سره د دې چې دواړه کانسوننټ دي، خو په دغه کې شکل کې سره لري دي. نو یو جدا شکل یې ورته جوړ کړی دی چې په پښتو ح باندې 3 ټکي ور اضافه کړي دي. او ښه، په تلفظ کې دا لکه سټ، سټ د پشت سر یا د شا په معنا. که دا مونږ ولیکو لکه مخکې چې ورته اشاره وشوه، دا سټ بله معنا ورکوي، یا د لولپه کېدو په معنا باندې راځي. همدارنګه که په څوک مونږ لیکو، څوک، څوک دا یو دغه دی، ضمیر دی، نومځری دی د څوک. ها، که چېرته دا موږ په سین ولیکو، د دې نه سوک جوړیږي د مشت په معنا، او دا بیا سره دغه کوي، توپیر کېږي نه. نو موږ باید دا توپیر وکړو. که چېرته توپیر کېږي نه او توپیر یې ونه شي، نو موږ به د څوک نه سوک جوړ کړی او د سوک نه به هم څوک جوړ کړی. لہذا دې توپیر ته باید پام وشي. همدارنګه نورې کلمې دي چې اوس مثلا څا، څا مخکینی فرمول کې موږ ویلو چې هغه توري چې مثلا په جیم باندې هلته په دري کې پای ته رسیږي، موږ یې زې ته راړو، مثلا جان کندن، زن کدن، یا جان، زان. اوس دلته کم توري چې په څې باندې دي، هلته په چې باندې بدلیږي یو شمېرې ویونه. مثلا چا، چا دا دغه دی د په دري کې، البته چا، چا د کوهي په معنا دی. همدا چې دا دلته په جیم باندې بدلیږي، دغه باندې دا دغه شوه، وبخښئ، دا چا شوه، دا په څې باندې، بخښنه غواړم، په څې باندې بدلیږي. څا، څا موږ څوچه دغه ورته وایو، پښتو توری ورته وایو. دا که اوس څوک دلیل وایي چې هلته چې چا ده، نو دلته څنګه څا شوې ده، دا بیا هم موږ تاریخي ژبپوهنې ته ځو. په تاریخي ژبپوهنه کې حتما دا دواړه دغه چې دي دا سره ریښې نږدې دي. نو چې دلته څه شوې ده. همدارنګه که چېرته دا موږ په سین باندې ولیکو، سایکو، بیا د تنفس په معنا یا د سا اخیستلو په معنا. نو لہذا موږ باید د سا او د څا ترمنځ توپیر وکړی شو. زموږ په نننی بحث
ټول البته دغه 2 درسونه زمونږ په سوچه پښتو تورو باندې راسره ښېدل. دې سوچوالي به موږ ته زیان هم رسولی لږ لږ، خو ګټې هم را رسولي دي. زیان به یې دا چې دا توري درانه دي او چې څوک ورسره بلد نه وي نو مشکله ده. ما ډېر دري ژبې ولیدل چې دا څه هلته نه لري، نو دوی او څارنوالي موږ سره منل شوی دی چې موږ څارنوالي دغسې لیکو، هغوی یې په سین باندې لیکي. نو د څار او څار ترمنځ فرق دی. څار د څارنې په معنا او څار چې دی د ساري په معنا یا د سیال په معنا راځي. نو دلته چې موږ څارنوالي لیکو او هغوی داسې لیکي، نو دا په معنا کې توپیر راځي. دا که هغوی شعوري دا کار کوي او که غیر شعوري دا کار کوي. ځینې وایي چې موږ دغه ګرافیم چې دی، دغه د څې ګرافیم چې دی، دا په خپلو کمپیوټرونو یا موبایلونو کې نه لرو. دا نه ده، ځکه چې اوس مایکروسافت کې یا دغه کې دا شی شته دی. پښتو ګوګل ته داخله شوې ده، د کمپیوټر ژبه شوې ده، په دا ساده موبایلونو کې هم شته دی. نو بیا چې ورپسې سړی هڅه کوي نو ولې نشته دی؟ لہذا که څوک یې لیکي باید دغسې ولیکي، ځکه چې دا منل شوی دی. زمونږ مصطلحات دي ده او مصطلحات په قانون کې هم شته دی، درج دي. دا ترمینالوژي ده، ځینې شیان باید موږ بدل نه کړو، دا باید په دغسې شکل باندې ولیکو. دا یې غلط شکل دی. نو ما مخکې وویله چې د دغو تورو استعمال موږ دپاره ګټې هم لري او زیانونه هم لري. زیان به مثلا دا چې هر هغه څوک چې بیرونی دی او هغوی دغه ژبه زده کوي، د ژبې په دغه کې ورته مشکلات شته دی په زده کړه کې. خو ګټه موږ دپاره څه ده؟ ګټه دا ده چې موږ په خپله ژبه کې په طبیعي ډول باندې دا فونیمونه لرو. نو چې زه یې لرم، خو دا زما د ژبې غنا ده، یا زما ژبه چې لهجې زیاتې لري، دا چې ثبت شوي نه دي دا بېله خبره ده، خو دا یو ارزښت دی، دا یو اهمیت دی چې لري. نو باید موږ دغه توري دغو اوازونو ته داسې توري پیدا کړی وی. دا مو چې پیدا کړي دي اوس زموږ لپاره دا ګټه ده. بل دا ده چې که د تعمیم مسله یې دغه کړې ده، ګرانه کړې ده، نو د دې ژبې هغه پراخوالی ورسره پیدا کړی دی. نو هر څوک چې دغه ژبه زده کوي نو اساسي او بنسټیز یې زده کړي، بیا ورته مشکل نشته. په پرونونسیشن یا په تلفظ کې به مشکل وي. مثلا ځینو خارجیانو، چینایانو دا ژبې زده کړي دي، جرمنیانو زده کړي دي، هغوی دپاره بیا یو څه په دغه اکسنټ کې فرق شته دی. هغوی چې د ګرامر په لحاظ باندې فرق دغه نه لري، ځکه هغوی په ګرامري لحاظ باندې ژبه درسته وایي. هغوی ته څه شی مشکل دی؟ هغوی ته ځینې دغه مشکل دي، د ویونو تلفظ مشکل دی، هغه اکسنټ یې هغسې نه برابریږي. نو دغه یوه ستونزه شته دی. نو موږ باید د دې د کارولو ځایونه دغه کو په ګوته کو